ډېره مننه کوو ستاسو دواړو ورونو څخه رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب شورای سوله چې زموږ د څو سپین ږیرو حوصله مو وکړه او زموږ د خیر د نیت جواب مو په ډېره ښه توګه راکړ او د افغانستان د اتحاد او اتفاق او د ملي وحدت او د سولې د چټک پرمختګ په لاره کې مو هغه اقدامات وکړل چې ضروري وو او ډېره مننه کوم د ستانکزي صاحب او د محب صاحب څخه چې دواړو په ډېر جدیت او کوښښ د دې اهتمام وکړ چې د سولې عالي شورا جوړه سي او د افغانستان د خلکو د یووالي او خپلواکۍ اراده تمثیل سي ډېره ډېره مننه دا موږ څو سپین ږیرو چې دا کوښښ وکړ دې لپاره چې افغانستان په سرعت سولې ته ولاړ شي تېره سه شنبه زموږ د هغه بچیانو چې سترګې تازه دنیا ته رڼې سوي وې په هماغه لحظه بیرته پټې سوې او دا زموږ د المناکه حالت سوزنده بیان دی از اینکه زیادتر سوزنده‌تر و دردناکتر شده نمیتونه به همین دلیل امروز مطمئنم که همه ما مستعد بسیار زیاد داریم که در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک به سوی صلح و آبادانی خاک ما به پیش میریم. آرزوی ما این هم بود که در مجلس امروز ما جناب انجینر صاحب حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان هم باشن تا این اهتمام این کوشش به اتفاق همگانی به پیش ببریم. امیدوار هستیم که زودتر اون مرام هم به سر برسه و اونا هم جزء این کوشش همگانی ملی ما در راستا باشیم که آرزوشه اونا هم به تمام دارن و فرمودند. میخواهیم هر چی زودتر کشور ما امن شود. امیدوار هستیم که نه از جانب حکومت افغانستان نه از جانب تحریک اسلامی طالبان یک فیر دیگه هم در خاک نشد. یو فیر هم بیا په دې خاور کې ونسی او ژر تر ژره د سولې کوښښ شروع سي او حتی ولاړ سي او د سولې مذاکرات شروع کړي. هیله مو دا ده چې دواړه جانب حکومت او طالبان سولې ته دقیقه بعد نه همدغه ثانیه همدغه لمحه اعلان وکړي او دا کوښښونه د افغانستان د ښېګڼې او د خیر دپاره شروع سي. هیله مو دا هم ده چې د سولې کوښښونه افغاني سي چې د سولې کوښښونه افغاني سي او زموږ په خپل لاس وسي نو هلته به دې سولې ته ژر تر ژره ورسېږو. تاسو دواړو ته ډېره ډېره نیکي غواړو. تاسو دواړو ته ډېره ډېره کامیابي غواړو. تاسو دواړو ته د افغانستان د خلکو خدمت او د سولې په راتلو کې هر هغه کامیابي هغه سرعت چې د انسان په توان کې وي آرزو درته کوو او خدای تعالی چې دا ملت دا ولس دا خلک د نور رنځ او درد څخه وساتي او خدای تعالی چې سوله او سوکالي او باعزته آزاد ژوند د افغانستان د خلکو په نصیب کې کامیاب اوسئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. اول تر ټولو د مخه تاسو ته د پاک خدای نه اجر غواړم چې تاسو د ملک مصالح او منافع ته او د ملت غوښتنې ته لبیک ویلې او مثبت ځواب مو ویلې. خدای دې تاسو دواړو ته اجر درکړي.
امیدوار یو لکه څنګه چې اوس اړخ په اړخ ناست یاستئ او د مینې او محبت فضا قایمه ده په آینده کې هم د رقابت په عوض رفاقت قایم اوسي ستاسو په منځ کې او د تقابل په عوض تفاهم او توافق قایم اوسي په تاسو کې او حاکم اوسي او خدای دې تاسو ته توفیق درکړي او ټولو کارکوونکو د دولت ته چې د دې رنځېدلي ملت غم او درد ته رسیدګي وکړي تاسې باور وکړئ چې موږ ماښامي په دسترخوان کښېنو ضمیرا وجدانا زجر وینو په خاطر د دې چې د موږ مخکې یو پیرکه یا خرما ایښي خو د موږ په زرها وطنوال روژه نیسي او د روژه ماتې دپاره څه شی نه لري نو خدای دې تاسو ته توفیق درکړي موږ ټولو ته او ټول د دولت منصوبینو ته د خدای توفیق ورکړي چې د دې غمځپلي ولس غمونو ته ورسیږي سره دردونو ته ورسیږي په زخمونو یې پټۍ کېږدي زه په دې مورد کې جناب کارزي صاحب نه ډېر امتنان کوم چې د په ډېرې بزرګوارۍ سره په دې لار کې ډېر مثبت قدمونه واخیسته جناب قانوني صاحب جناب استاد خلیلي صاحب بیا بالخاصه موږ خو لکه ابتدا کې هم چې ویلي وو په حیث د مصلح وګرځېدو فقط غوښتنه م کوله او د ملت غوښتنه م تاسو ته انتقالوله اصل کار خو جناب ډاکټر صاحب موهب و ستانګزي صاحب وکړه تفاهم نامه م دوی لاس په لاس کړله د زه له ارګه تر سپېداره له سپېداره ته ارګه هغه اصلي کار دوی وکړه موږ خو فقط د مصلح په حیث یو څو قدم اخیستي وو هغه خو دغه خو بزرګواري ډېره زیاته او په ابتدا کې موږ ویلي وو چې موږ نه حکم یو او نه قاضي یو په دې مورد کې تنها مصلح او خدای دې ټولو ته اجر ورکړي هر چا چې په دې لار کې قدم اخیستی د خدای دې اجر ورکړي ډاکټر صاحب عبدالله چې موږ هر وخت ورغلي یو ډېر ښه پیشامد یې کړی ډېر ښه وضعیت یې کړی زه ترې ډېر ممنون یم او د تاسې د حوصله مندۍ نه او د تاسې د دې آینده سنجۍ او عاقبت سنجۍ نه مننه کوم د دواړو نه ډېره مننه کوم خدای دې توفیق درکړي چې په آینده کې سره د ملګرو په حیث په عوض د نفرت محبت او صمیمیت هم په منځ کې قایم اوسو پاک خدای دې د موږ او تاسو د دې ولس دردونه دوا کړي خدای دې حاجتونه روا کړي د دې ولس ارمانونه د خدای تر سره کړي او زه د کارزي صاحب د دغه خبرې په کلکه ملاتړ کوم چې د ملک د عاجل وربند قایم شي دا روان جنگ نه د اسلام په ګټه ده نه د وطن په ګټه ده او نه د دنیا په ګټه ده نه د آخرت په ګټه ده خداوند به همه توفیق بده که عزمیال تصمیم بگیرن و جنگ بند کنن و به طرف صلح و به طرف آشتی و به طرف دوستی روان شوند و خداوند امروز کدام توافقنامه که امضا شد خداوند را وسیله برای بازگشایی راه به طرف افغانستان پر امن و افغانستان با عظمت و افغانستان با افتخارات تاریخی پس را باز کنه و خداوند صلح پایدار صلحی که آرمانهای مردم افغانستان در او تأمین شده باشه خداوند هر چیز زودتر او را حاکم بسازه سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک و صلی الله علیه و سلم.